ډېره مننه ریاض افریدي صاحب په دا دومره کامیابه ډېر وخت نه اخلم او کلام مختصر به وایم خو د اقرار افریدي صاحب د کتاب د مخکتنې په دا دومره کامیابه دستوره باندې جمرود ادبي لیکوال ته د الله مبارک ویم او د هغوی ته ډاډ ورکوم د محترم کیس افریدي صاحب د دغه کار او زیار مننه کوم او د خیبر او د جمرود د ټولو لیکوالو سره د مینې په غرض دغه یو شعر چې پیدا کړي اتلان یې په هر دور د پښتو دي د دې خاورې خاصیت او له هغه شانې دی څو شعرونه چې واپس ترېنه بیا نشي راوتلی سړی ډوب شي واپس ترېنه بیا نشي راوتلی سړی ډوب شي ستا سترګو کې چې تا ته درکتلی سړی ډوب شي واپس ترېنه بیا نشي راوتلی سړی ډوب شي ستا سترګو کې چې تا ته درکتلی سړی ډوب شي او دا نومه د تقدیر ته مونږ څه به پکې وکړو دا نومه د تقدیر ته مونږ څه به پکې وکړو ناولی سړی ګرځي او ښاغلی سړی ډوب شي او شعر دی وتلی بیا د لاس او خپو وهلو باندې نشي وتلی بیا د لاس او خپو وهلو باندې نشي د اوښکو په دریاب کې چې بایللی سړی ډوب شي او لا وشي د ژوندون د حوادثو په دریاب هېڅ نه ورځي په ګوتو ورله خلې سړی ډوب شي او صدر صاحب دا شعر دی چې یو هسې عجیبه د فتنې دور دی راغلی یو هسې عجیبه د فتنې دور دی راغلی معلوم قدرې نشي چېرته سلی سړی ډوب شي او خودبینه خودغرضه خودپسنده خودنظره خودبینه خودغرضه خودپسنده خودنظره نو داسې سړیتوب نه دی وتلی سړی ډوب شي او د عقل او ادراک تحت السرات ورسیږي دا ستا په تصور کې تللی سړی ډوب شي. وسلام.